صادق خان عرف جعفری قصبګر. السلام علیکم. ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ګران اندازونه خو ډېر دي. جعفری قصبګر. جعفری قصبګر شوم نو خدای ګو دا غونډه علاقه به ګډه وډه شي که نه. خو زه صرف دومره وایم چې کچا بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 410 KPK نیوز. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کوم، ستاسو دپاره محنت کوم، کوشش کوم. نن بیا یو ځای کې ولاړ یم او تاسو به دا سوچ کوئ چې اسدالله جاني خو نن سبا په داسې ځایونو کې ولاړ وي که نه چې د خوراکونو ځای نه وي. نن یو بل د خوراک ځای کې ولاړ یم، په 410 کې موجود یم، په نوشهره روډ باندې موجود یم. قدرمندو، کوم ملګري چې راغلي دي خوراک له هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. کوم چې د دې ځای مشران دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. چېرته به ځای نه د 410 KPK نیوز سره به اوسئ. راځئ موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دی بله نه پرېږده دا چې کله نمړی په خوله کې وي که نه، دا نمړی چې په خوله کې وي دا ډېره زیاته مزه کوي. ورور مې نامه دی څه ده؟ زما خو زرشاد نامه ده. زرشاد د کوم ځای؟ زه خو د کولاډېر یم جي. د کولاډېره. په اول ځل باندې راغلی؟ نه دلته خو موږ ډېر ځو راځو یار. عمروش خورئ؟ عمروش خورو جي بالکل. لکه بل څه مو نه دی چیک کړی؟ د دوی خانډي ده اوس ډېره زیاته زبردسته ګریل فش دی. بس موږ د خدا شي مزه راکوي او به دلته راځو، بس ډېر مزې اخلو. دې کې مزه ډېره وي. ډېره مزه یې پکې جي. دا مزه پکې ولې وي؟ لکه الرډي خلک خو کور ته هم چکن راوړي که نه، نو دلته دوی داسې څه پکې ورچوي چې هغې کې مزه وي؟ یاره بس مونږ خو چې صرف دونه نوټ کړي چې کار یې لږ پاک دی او ذایقه یې ښه شته الاخره، نو بس په دغې پسې راځو. نو کتونکي تاسو ګورئ افریدي رسټورانټ ته خلکو ته وایي چې راشي که نه؟ بالکل راشي شو دې نه یې مزې واخلي. ریټونه یې ښه دي؟ ریټونه یې هم ښه دي، ګزاره کوي جي. عمله ښه ده؟ ښه 1 نمبر جي. لکه یو نیم عمله داسې وي چې هغوی غوسې کوي؟ نه جي، نه ښه څو مزېدار عمله ده او راځي بار بار تپوس کوي څه کم دي څه راوړو، نو کار یې ښه دی الاخره. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خو ډډې والي دي؟ بس ستړي شوي به خوراک ستړي شو. نه روټۍ مو خوړه؟ ماشاءالله. څه مو خوړله؟ روش مو خوړه، ډېره مزه یې وکړه. مزه یې وکړه؟ ډېر توله. د کوم ځای؟ زه خو د ډب باندې نه راغلی. نامه دی څه؟ نعیم خان. نعیم خان. ډب باندې نه نو چې زه یارېږي خو به نه؟ نه نو دا جوغ ځای دی. پیاده به ځې؟ نه موټر سایکل مو راوړ. په ډګډګي به ځې؟ او جي او. نو دلته کې په ډومبي ځل راغلی که نه نور؟ نه بس دلته خو مونږ ځو راځو، هفته کې 2 پیرې راځو. د دې ځای څه نوم دی د هوټل؟ دا افریدي هوټل دی. افریدي رسټورانټ. ها تاسو هم روټۍ وخوړه؟ جی جی شو مزه یې وکړه؟ ډېر سخت سوری. اوس موړی لکه ټیټ ما نه ده خوړلی. تاسو باندې غرو مړه دا څه خبره ده؟ سپیشل روش ورته وایو. دا راته ووایه چې نور کله هم راځئ؟ هفته کې راځو. یو تاسو د کوم ځای؟ یو کلیواله یو اکبر آباد. هفته کې راځئ؟ هفته کې لازم. افریدي رسټورانټ؟ او مکه افریدي رسټورانټ ته دی. نو دا ځای ولې بل ځای ولې نه؟ دی یو خپل ذایقه ده، یو خپل خوند دی او مړه بس راځو. سوری را کړی چې کوم د ځای آنر دی عادل هغه کوپریټیو دی که نه؟ هر سړي سره ډېر ښه دوست دوا سلام ساتي. ما وختي ولیدو نو ما وایي دا خو ماشوم دی. هر سړي له ډېره ښه منډه وایي، دوا سلام ساتي او ټول ملګري ښه دوا سلام ساتي، اخلاقي دي. نو ځکه راځو. کتونکي ګوري تاسو
څه به وایه ورته چې راشي دلته کې لکه اوس یو کس په خبره کوي چې دا ویډیو ګوري هغوی به وایي چې لکه دوی وایي چې دلته راشه نو هوټلو کې هر ځای کې خوراکونه ښکلي وي دلته ولې راشي د دې ځای یو خپله ذایقه ده خپل اخلاق ته د ملګرو او د دې د ځای د روش ډېره خپله ذایقه ده نو را دي شي روش ته چک کې چې کم کتونکي کم ملګري ګوري راشه د افریدي رسټورنټ ته او چک کې دا یو پیره ذایقه واله مزه در نه کړه بیا مه راځه که مزه در نه کړه بیا مه راځي خبره دغه ده چې کول خو ضروري دي که یو ځل راشه که مزه در نه کړه بیا مه راځي دا خو اسانې خبرې دي او هسې مرځی کې لګیا یو ځای ته هوټل ته ځای بل ځای ته ځای نو ښه دا ده چې راشه او د روش نه د هانډۍ نه د ګریل فش نه د داسې فش نه مزه واخله او زنده فش دلته کې قدرمندو دلته کې څنګه چې نور مختلفو ځایونو کې تاسو ګورئ چې هلته کې زنده مچھلي ملاویږي یعنی ژوندي میان د دوی خپل تلو دی هغه تلو به هم تاسو ته په شاټونو کې ښکاري نو تاسو راشئ په خپلو لاسونو باندې به ځان له کب رانیسئ او هغه به تاسو ورله پخئ قدرمندو څنګه چې د پروګرام په سټارټ کې ما تاسو ته وویل چې د دې وخت کې افریدي رسټورنټ کې موجود یم او زمونږ یو سیلیبریټي یو بهترین انسان یو بهترین اکټر یو بهترین فنکار راغلی دی او په هغوی باندې مې نظر ولګېده ما ورته دا هم وویل چې ستاسو کومې خاکي دي هغه ډېرې ښکلې وي او ډېرې زیاتې زبردستې وي ډېره زیاته مننه نو موږ سره موجود دی صادق خان عرف جعفري قصبګر السلام علیکم ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو دا ټایم 400 کې موجود یم خپله 400 کې یم دلته څه زلمیان راغلي دي او د اپریدو د علاقې دي او زموږ په 400 کې یو قسمه رسټورنټ کولو کړی دی چې نن زما فرست ټایم دی زه راغلی یم او د دې خلکو مینه ډېره ښه ده بل پښتانه دي او اپریدیان قوم چې په هر ځای کې نو دا ډېر زیات مینه ناک او ډېر د خلوص نه ډک خلک دي خو دلته زموږ په 400 باندې هوټل کولو کړی دی دا زلمی هم راغلی سر تپوسونه به دې هم کوي خو زه چې په کوم مقصد راغلی زما مقصد دا دی چې زه دوی دا کړه وړه لږ چک کړم هر څه وګورم نو تاسو هم دغه رایې درکړم چې په 400 کې د نوخار په روډ باندې 400 انټرچینج ته بالکل نږدې افریدي دغه رسټورنټ موجود دی نو ریویو به وروسته درکوم دا مې صرف لوکیشن خو تاسو که څه ویل غواړئ صرف دغه وایم چې تاسو خو په فرست ټایم باندې څنګه چې تاسو سره د کیمرې نه شاته خبرې وشوې تاسو وایئ چې په فرست ټایم باندې راغلی یم دلته یو بل هوټل و نو هغې ته به راتلم د هغوی نه به ما خوراک وړم په فرست ټایم باندې چې تاسو کوم ایکسپیرینس وشي هغه خو به راسره شیر کوئ خو د عمله مو خوښه شوه که نه عمله خو په دې باندې ګوره چې یو خو ما ته ته وي چې اپریدیان قوم ډېر بهادر قوم دی او ډېر تکړه خلک دی که نه بل چې کله هم اپریدیانو رسټورنټ کولو کله که په پېښور ایریا دی که په 400 دی که په انګو دی که په کالام کې دی نو د دوی هوټل مشهور وي ولې مشهور وي چې دوی سره کم کوکان وي کم پخلی والا خلک نو هغه خو یو پاک داوني بل د هغوی د لا ذایقه ښیي یو د دې خلکو یو د افغانانو چې هغه کم کابلي پولاو تیاروي که نه نو اپریدیانو هوټل کولو کړی دی او انشاءالله ذایقه به دوبالی انشاءالله دا راته ووایه چې کتونکي تاسو ګوري د 400 کې په شیشه باندې هغه خپل انداز کې ورته ووایي چې دلته راشي که نه اندازونه خو ډېر دي جعفري قصبګر جعفري قصبګر شوم نو خدای ګو دا غونډه علاقه به ګډه وډه شي که نه خو زه صرف دومره وایم چې که چاته څه د سنتو مسله یا د چاته چې کوم د څه د دیګونو پکار جعفري قصبګر سره رابطه کوئ او که بیخي تیار سم پکاري نو افریدي رسټورنټ ته راځئ نادان را پیدا شو که نه نادان لا روک دی دوبۍ ته تللی دی ټولې پیسې مې پرې ولګولې او سړی رانه غیب شوی دی قدرمندو تاسو به الریډي زه خو که د دوی تعریفونه ډېر زیاته مو کومه نو هغه به ډېر زیات کم وي ځکه چې زما ورسره ملاقاتونه 2-3 شوي هم دي اکثر ملاقاتونه کېږي اوس ستاسو مصروفیات لږ ډېر دي نو په دغه وجه باندې کیدی شي چې زه کوشش کوم خو هغه سمون نه راتلو دلته سمون راغی یاره که حقیقت درته ووایم د میډیا کس چې لږ کارونه پسې واچي نو مصروف هم شي بل زمونږ یو 2 پراجیکټ شروع دي یو د شینخالې په نوم باندې ده او یو زمونږ خپله وینه ډرامه ده نو د دوانو دپاره بیا ټایم ویستل بله په خپله ډایرکشن کول بیا په خپل د هغې ایډیټینګ کول بیا خپل ګروپ راغونډول بیا د هغې لپاره مختلف لوکیشن پیدا کول بیا چا پښتنو ته یاره مینت کول چې یاره مال اجره راکړه مال ستا راځی راکړه زه ستاسو په دې شبه باندې د یو شیز لکه ګیله کومه چې زیات تر ځینې خلک داسې چې موږ له اکثر
لوکیشن نه راکې که نه نو الحمدلله موږ په دې میډیا باندې دومره وخت تېر کړ چې د هر کور زنانه به صادق پیژني زما ټیم به پیژني ځکه چې زه د پښتنو دپاره کار کوم زه د پښتون معاشرې دپاره کار کوم چې کم خلک نو که زموږ چېرته د چا اجره پکاري یا د چا داسې د پټو علاقه پکاري یا هغوی د غرونو علاقه پکاري نو پلیز موږ ته لوکیشن لږ پرووایډ کوئ ځکه دغه ډرامه موږ د دې لپاره جوړو چې کم پښتانه په بار ملکونو کې دغه خلک یې وګوري په وطن کې دا خلک ګوري زموږ په هره ډرامه کې کومه زاهیه وي او که اصلاحي وي نو هغه کې به داسې څه نه وي چې هغه د پښتو معاشرې خلاف وي هر سړی به پرې نه ګوري بلکل همداسې ده او باقي د دې روشن باره کې زما ډېر خواږه درانه مشران هم راغلي دي د ما ثناء الله ملګری دی دوی نه زه د الکترانکس ټول سامان د دوی نه زه علمه دغه ثناء الله دی چې تصویر وباسه نه دا بل دی دا زموږ ملګری دی ډېر خوږ سړی دی نو دی هم راغلی دی نو زه ته دا خبره کوم چې شهزاده کې هر رسټورانټ تاسو بغیر تپوسه ورځئ خو چې د پریدیانو کم رسټورانټ دی که نه نو دې له ذایقې له ځان نه رسوي په پټو سترګو دا دې لپاره وایم که نه چې دې خلکو رسټورانټ ما څونه هم کتلي دي نو د دوی ذایقه ښیي نو چې کله پښتانه یو دې ته راځي دا پیسې چې کله ضایع کوي دا ذایقې لپاره ضایع کوي که دا اچر کور کې هم سړی پخولي پیسې ضایع کېږي نه ګورې دا زه خو یو مثال زه ورکوم چې په ځان باندې دې ولګولې نو بس هغه ستا شوې او چې په ځان دې ونه لګولې نه ستا نه دي بلکل هغه پاتې شوې نو نه به پاتې کېږي خلک خبره کوي زه خپل پروګرامونو کې وایم د ریډیو پروګرامونو کې بېګا سبا مرګ دی زما بیبي اکثر دا خبره کوي بېګا سبا مرګ دی ویل سبا درنه پاتې شي نو زه هم دا وایم چې ملګرو که پیسې لګول غواړئ او ښه ذایقه خوړل غواړئ نو افریدي رسټورانټ ته یې ځان ډېرې پیسې به هم نه لګي یاره دوی ماته چا ویلي وي دوی چې کوم چرګ تیاري نو دا په فسټ ټایم باندې په چارهده کې تیاریږي چې دوی د ګډ په لم کې تیاری که نه نو چې ګډ لم کې تیار شي نو چې ذایقه به یې داسې وي لکه نری غوښه نو ګرانو کتونکو تاسو هم یو ځل راشئ او دا چرګ لږ ټرای کړئ بل قیمت یې مناسب دی که چېرته دوه کسان راشي او هغه وایي چې یاره موږ ته رحاب پکار دی نو ده پې 1000 روپۍ خرچه راځي که څلور کسان چې ترال نو هغوی پې تقریبا 2000 روپۍ سره د روټۍ راځي نو ځان راورسوئ او دا خوراکونه وکړئ ښه ډېره زیاته مننه قدرمندو دا موږ سره صادق خان چې 400 واینز هانر دی د دوی دوه پراجکټ څنګه چې دوی تاسو ته وایي که نه شینخالۍ هم روانه ده او ورسره خپله وینه قدرمندو چېرته به ځای نه د 400 کې پي کې نیوز سره به اوسئ نو امید د دوی له دا باور ورکوم چې هوټل به چلیږي خلک به راځي خو تاسو خپل معیار باندې کمپرومایز ونه کې خو نور افریدي رسټورانټ چې کوم دی هغه په پیښور کې وي خو په باړه کې وي خو په جمرود کې وي خو په خیبر کې وي خو چرته وي نو د دوی خوراکونه منلی شوي وي نو زموږ 400 کې خو ورته موږ هرکلی وایو او انشاءالله چې کوم دی دلته هم کامیاب وي نو ایسارېدل وله پکار دی ډېره زیاته مننه حلیب خان به تاسو سره خبرې خپلې شریکې کړې چېرته به ځای نه د 400 کې پي کې نیوز سره به اوسئ کتونکي تاسو ګوري ویني راشي دلته او که رانه شي هر کله راتلی شي پوه شولې هر څه په ذمهواري دي پوه شولې چې خوراک هم خوښ نه وي مونږ هم ذمهوار یو انشاءالله ډېره زیاته مننه دا بل ملګری را سره ولاړ دی دا خو زما په خیال د دې آنر هم دی یعنی مالک دی که نه مالک خو الله پاک دی خو د هغې نه بعد بیا تاسو یې نامه مو څه ده رحمت ولې خفه یې نه خفه سرجی دومره لوی ګاک دی او ته خفه الحمدلله ښه خوشحاله وي سرجی او الحمدلله هېڅ هغه نشته دی ټنشن دا څه چل دی په دې روش کې چې دا ټول خلک بس همدغه وایي چې روش چل سته دی یعنی هغه خلک خبره کوي که نه ما خو پوهېږم د پریدیانو چې کم ده یو خپله ذایقه ده او بل مونږ چې کم دي که نه لم پکې استعمالوو او الحمدلله ذایقه یې ښه برابره ده زه اکثر کور ته دلته 400 نه لم راوړم او همغه شانتې چلونه م ورسره وکړو ستاسو په شان خو خوند پکې هغه شانتې نه وي نو هر سړی یو خپله ذایقه وي که نه هر سړی نشي برابرولی دا او د هر سړي خپله ذایقه وي کتونکي ګوري ویني څه به وایې ورته راشي دلته ستاسو هوټل ته که نه الحمدلله راشئ ټولو ذایقې چک کوي دلته یو ځل یې روټۍ وخورئ او په ذمهورۍ سره ګارنټۍ سره روټۍ وګورئ چک کوي او انشاءالله تعالی تاسو هر څه وګورئ په خپله راشئ او دلته کې غټه خبره دا ده چې دلته زنده مچھلی یعنی ژوندي کبان ملاویږي الحمدلله 400 کې دا په اول ځل باندې زه ګورم چې ژوندي کبان ملاویږي الحمدلله ژوندي میانو ډیګ هم جوړه کړې ده ژوندي میان هم ملاویږي او الحمدلله خپله به یې رانیسي او پخوی به یې په خپله مرضي به یې رانیسي په خپله خوښه باندې خپله به یې پخوي که تاسو به یې وله پخوئ مونږ به یې وله پخوو که نه په خپله دې پاخه کړي ډېره زیاته مننه قدرمندو دا کوم افریدي رسټورانټ چې دی د هغې آنر دی
یعنی مالک دی دا مالک خو الله پاک دی د هغې نه بعد بیا دوی دي نو د دوی رور دلته کې موجود دی او هغه په کچن کې دی هغه خلک څه وایي بیخي نه اوزګارېږي ډېر زیات رش لګېدلی دی نو ما وی چې هغې له هم ورځو نو چېرته به ځای نه د 400 دا KPK نیوز سره به اوسو قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زه به ورځمه کچن ته عادل استاد لا بلکې څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دغه ملګری هم د دې ځای آنر دی ورسره دا کشر رور دی نو مالک الله پاک چې او د هغې نه بعد بیا دوی دي نو دوی سره به خبره اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام دلته سم شور هم دی دومره کوکرې چې سار کوي چې دا لا څنګه چل دی والله دا روشونه مینهوال اډونه کړي دي پوه شوې تاسو څنګه خیر دی شکر دی څنګه دې کوم چې راځي دلته خوراک له نو هغوی ته خوراک رسولی شی که نه او الحمدلله مړه دنیا خلک راځي زه چې دلته کې راغلی یم افریدي رستورانت ته نو زه به دا ډیمانډ تاسو نه کوم چې څه ناڅه آفر د کتونکو دپاره ولګوئ چې هغوی دلته کې راشي او د دې خوراک نه مزه واخلي انشاءالله بل ورځ به ورته په 1600 کې ولګوم هات به ورته په 800 کې ولګوم دا راته ووایه چې داسې عام په څو دی عام په 1700 روپۍ دی عام په 1700 ډېرو زیاتو ځایونو کې خو په 2000 او په 1900 دی او دلته فل چې کوم په عام ورځو کې دی هغه په 1700 1700 کې دی او چې کله دا ویډیو څوک وګوري او بیا راځي نو بیا به په څو وي بیا یې په 1600 کې وي په 1600 کې فل روشه پوره پیسونه هغه خلک خبره کوي یو نیم کس دا دغه کوي که نه وایي دې کې پیس کم دی نه هغه دا به 3 ورځې انشاءالله همداسې وي دا څیزونو نه یارېږم او که نه دا خو سمې ټنبه مې دي ډېر خطرناک شی دی ډېره زیاته مننه تاسو سره خو خبرې اترې زما وشوې خو دا راته ووایه چې تاسو سره دلته کوم کوم ایټمې میلاوېږي موږ سره انډي ده روش دی کړهي ده مهي دی ګریل کې دی انګاره ده هر څه میلاوېږي دې کتونکو نه خفه څه نه نه ګورې وطنانو ولې نه لږ ورته وګوره لږ ورته وخانده دلته ګورې د 400 ډېر زیات پښتانه او قدرمن پښتانه دي هغوی به راځي چې هغوی ته مینه میلاوېږي که نه نو بیا به راځي او که مینه ورته نه میلاوېږي نو ګوره بیا نه راځي ولې نه مړه تابعدار نو ته ورته ګورې نه نو ولې ورته نه ګورم قدرمندو ګرمي هم سمه ډېره زیاته ده خو د پروګرام په اخره کې دا لوکیشن د افریدي رستورانت تاسو ته وایم که چېرې تاسو د موټروې د اړخ نه راځئ پنډې انټر ټول پلازې نه راځئ نو 9 کیلومتر فاصله کې په نوشیره روډ باندې اټک پېټرول پمپ سره نږدې تورنګزی بابا ټاون 400 نو تاسو ټولو ته زه درخواست کوم چې راشه یو ځل مزه واخله بیا به تاسو نورو ته هم وایه چې افریدي رستورانت زنده باد قدرمندو هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني د افریدیان وروڼه ټول په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته